نوم سهیل محمد دی. زه د دیر سره تعلق ساتم او زما پیدایش د کراچۍ دی او د 1998 نه زه دلته دا خپل کار کوم. د نه مخکې زمونږ والد صاحب و هغه به چې دی د ستار دا کار کو او د ترکاڼۍ کار به کو او د 1998 نه چې دی زه مستقل دې کار ته ناست یم. زه خو ربابونه جوړوم او ستارونه دواړه جوړوم او په کراچۍ کې چې دی بس صرف زما دا یو دکان دی چې زه دا کار کوم. دا اوس کمپلیټ رباب دی. په دې کې چې دی اوس دا ډولچه ده، دا د ساوند باکس دی، دا بره چې په کومه لګېدله دا تخته ده، دا له دې نه جدا ده، دا دې سره مونږ فکس کړې ده. دا د دې تاج دی، تاج چې دی که نه دا د دې نه جدا دی. په دې ځای کې دا په دې کې فټ شوی دی، بیا پې د بره دا تخته فټ شوې ده، بیا د هغې نه بعد دا چمړه پې اچولی شوې ده. چمړې د پاسه چې دی بیا اوس دا دې ته غوړه ټټو دی او دا د دې کیز دي، ټیونر دی دا دی او دا د دې سټیل تارونه دي او دا پلاستیکي تارونه دي. نو چې دا ټول یو ځای شي نو د دې نه بعد دا رباب تیار شي. دا کمې چې لګېدلي دي دا اډوکو دانې دي. نو دا هر څه چې کمپلیټ شي نو دا یو مکمل رباب تیار شي. اوس په دې باندې چې دا کم ګلکاري شوي ده دا سیپ دی، دا سمندري سیپ راځي، یمني سیپ دی ته ویلی کېږي. نو دا چې دی ډیزاینینګ کېږي او بیا په دې کې دننه پیوست کېږي. څنګه چې دا پیوست شوي دي داسې په دې غاړۍ کې دا وګوره دا هم پیوست شوي دي پکې. نو د دې سره د دې ښایست هم سیوه شي او قیمت هم بړاو شي ورسره. او د مختلف سیمې نه خلک راځي، لکه د دیر خلک هم راځي، باجوړ خلک هم راځي، سوات خلک هم راځي، خونزا، ګلګت بلتستان، بلوچستان، د دې ټول علاقو نه چې دی موږ له خلک راځي او زموږ نه ربابونه اخلي. حتی کې دوبۍ نه او یو اس ای، جګارتا، انډونیشیا، ډېرو ملکونو نه چې دی موږ ته دغه میلاویږي، اډرونه میلاویږي او موږ هلته چې دی دا سپلای کوو ورته لیږو ورته. نوي رباب باندې زموږ چې دی تقریبا 25 ورځې ټایم لګي. په 25 ورځو کې تیاروم چې زه یوازې یم. که داسې ما سره مختلف کاریګر کېناستي نو بیا خو په 3-4 ورځو کې دننه تیارېږي نوی رباب. خو زه یوازې یم نو د دې د وجې نه زموږ ټایم زیات لګي پکې. نو که زه یو رباب جوړوم نو هم زما 25 ورځې لګي او که زه 15 رباب جوړوم نو هم زما 25 ورځې لګي. ولې چې په دې کې ریګولر کار نه کېږي، پارټیشن باندې کار دی. دا چې په 3 حصو باندې مشتمل دی، لکه تاج دی، تخته ده او ډولچه ده. نو دا فرست سټیج دی د هغې. بیا د هغې چې ډولچه جوړه شي، تاج جوړ شي، تخته ورته ولګي، نو بیا د هغې نه بعد د چمړې کار دی، ټټو پې راشي، تارونه پې راشي او بس بیا د هغې نه بعد رباب تیار شي. نو لکه سټیپ بای سټیپ کار دی. د دې د وجې نه دا زمانه 25 ورځې اخلي. که کاریګر ډېر نو بس لکه یو تاج جوړوي، یو چې دی ډولچه جوړوي، بل چې دی فټینګ کوي، بل چې دی چمړه تارونه اچوي، بل ټټوان جوړوي، بل غوږي جوړوي. نو بیا په دې حساب باندې په 3 ورځو کې دننه چې دی رباب تیارېږي. دومره ټایم پې بیا نه لګي. نه د دې لپاره چې دی خاص نن سبا چې دغه یو لرګی موږ استعمالیږي، زموږ چې دی شاتوت او کابلي توت بېدانه، دا ډېر زیات استعمالیږي. نو د دې د وجې نه چې دی د اواز یې ښکلی، نو ځکه دغه شاتوت استعمالیږي. په بل لرګي کې د دې اواز دومره ښایسته نه وي او د دې ښایست هم په شاتوت کې ډېر ښه وي. لکه مختلف قیمتونه دي، لکه څنګه چې آرډر میلاو شي په هغه حساب باندې موږ د هغې کار کوو. لکه د 20,000 روپیو نه شروع شي، په 20,000 هم شته، په 25 هم شته، په 30 هم شته، چې په کومه طریقه باندې هغو څنګه شی غواړي په هغه حساب باندې بیا موږ د هغې سره هغه نمونه محنت کوو او هغه شانتې تیاروو. پخوا خو د دې کار ډېر کم و چې ولې پخوا به چې دی نو هغه خلک به راتله چې چاته پته وه. اوس خو چې دی جدید دور دی او ستاسو میډیا په توسط باندې چې دی زموږ کار ډېر ډیولپ شوی دی.